بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مدثر یمه د عمومي ریاضي زده کړې لپاره ستاسو په خدمت کې یم. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسو د ضرب خاصیتونه زده کوو چې ضرب کوم خاصیتونه لري. په لنډ ډول سره د ضرب ځینې خاصیتونه مې راخیستي دي. هماغه خاصیتونو باندې بحث کوو چې the properties of multiplication یعنې properties of multiplication یا هم د ضرب خاصیتونه. دې ته که چیرې راسو نو داسې ویلی سو چې properties of multiplication یا د ضرب خاصیتونه چې دي عموما دغه د ضرب خاصیتونه چې ویل کېږي څلور خاصیتونه عمومي موږ د دې لپاره وایو. لومړی د ضرب لومړی خاصیت دا دی چې په ضرب کې د تبدیلي خاصیت شته یا په دې کې د commutative property شته یا د تبدیلي خاصیت شته. څه معنا؟ د تبدیلي خاصیت معنا دا چې که چیرې په ضرب کې د عددونو ځایونه توپیر وکړي د عددونه ځایونه توپیر سره وکړي نو د ضرب په جواب کې کوم توپیر نه راځي. مثلا 2 ضرب 3 مساوي کېږي په 3 ضرب 2 سره کوم چې مساوي دي د 6 سره. معنا دا چې 2 ضرب 3 مساوي کېږي د 3 ضرب 2 سره. که چیرې موږ د 2 پر ځای باندې 3 ولیکو او همدارنګه د 3 پر ځای باندې 2 ولیکو نو په جواب کې کوم توپیر نه راځي. دا مساوي کېږي بیرته دواړه په 6 سره. یعنی په ضرب کې د تبدیلي خاصیت شته. که چیرې د عددونو ځایونه سره چینج کړو نو د ضرب په جواب کې کوم توپیر نه راځي. دا د ضرب لومړنی خاصیت شو. د ضرب دویم خاصیت ته که چیرې داسې راسو نو داسې ویلی سو چې دې ته د صفر خاصیت ویل کېږي یا په ضرب کې د صفر خاصیت. په ضرب کې د څه شي؟ په ضرب کې د صفر خاصیت. په ضرب کې د صفر خاصیت څه شي دی؟ یا د صفر خاصیت په ضرب کې هغه دا دی چې هر عدد ضرب صفر مساوي دی په صفر سره. یعنی که زه 2 راواخلم د صفر سره یې ضرب کم دا مساوي دی له صفر سره. که مثلا موږ 100 راواخلو ضرب یې کو د صفر سره دا هم مساوي دی د صفر سره. همدارنګه که چیرې موږ 1000 راواخلو او ضرب یې کو د صفر سره دا هم مساوي دی په صفر سره. یعنی هر عدد ضرب صفر مساوي دی په صفر سره. دا د ضرب یو څه شی دی؟ یو بل خاصیت دی. همدارنګه د ضرب هغه دریم خاصیت ته که چیرې راسو نو داسې ویلی سو چې د ضرب دریم خاصیت چې دی هغه د یو عدد څه شی دی؟ خاصیت دی په ضرب کې. یو څه معنا؟ معنا خپله دا یو نمبر چې موږ لرو د دې خاصیت په ضرب کې څه ډول دی؟ عموما داسې ویلی سو چې هر عدد ضرب صفر مساوي دی په هغه عدد وبخښئ هر عدد ضرب یو مساوي دی په هغه عدد سره. معنا دا چې 2 ضرب یو مساوي دی بیرته په 2 سره. هر عدد ضرب یو مساوي دی بیرته په هغه عدد سره. یا مثلا 100 ضرب یو مساوي دی په 100 سره په 100 سره. همدارنګه مثلا د دې لپاره بل مثال راخستی سو. مثلا 102 ضرب یو مساوي دی بیرته په 102 سره. هر عدد ضرب یو مساوي دی بیرته په هغه عدد سره. دا د ضرب هغه درې مهم خاصیتونه سوله چې دا درې سره خاصیتونه چې دي دا هم په مکمل عددونو کې صدق کوي. معنا هم په مکمل عددونو کې دوی همداسې دي. همداسې هم په کسرونو کې دا صدق کوي او هم په اشاریه عددونو کې د اشاریه عددونو په ضرب کې دغه درې خاصیتونه چې دي دا څه شي کوي؟ صدق پکښې کې کوي. معنا دا چې دغه درې خاصیتونه په دې ټولو عددونو کې په دې ټولو رقم عددونو کې دوی څه شي کولی سي؟ دوی صدق کوي. مکمل عددونو کې هم دا همداسې دي. په کسرونو کې هم په اشاریه عددونو کې هم. هر عدد ضرب یو مساوي دی بیرته په هماغه عدد سره. په ضرب کې د تبدیلي خاصیت شته. که د عددونو ځایونه سره ورچینج کړو په جواب کې کوم توپیر نه راځي. او هر عدد ضرب صفر مساوي دی په صفر سره. دا د ضرب هغه درې مهم خاصیتونه سول. د دې خاصیتونو په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو ویډیو پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.